عائشة رضي الله عنها في النبي عليه الصلاة والسلام وبيبيده دغ روايتك قالت دي ويلدي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه السلام وويل من هغ سوق ابتليت مبتلاسي بشيء من البنات فيوشل الورانو شيء من البنات دا مانا كي والور ويكي دوي ويكي دري ويكي سلور ويكي لاسوي دلتي تر ابو سعيد خدري رضي الله عنه چې دوه حدیثونو تر هغه دلته تعمیم راغی یوې تم حکم ورعام سی نو که یو سړی مبتلا سی په یو شي له لوړانو یعنې یوه لور یوه دوې یوې یا درې یوې دلته شارحین هم وایي چې شی چې د کنایې له عدده ده یعنې که یوه وي که دوې وي که زیاتې وي که کمې وي داسې او سړی په مبتلا سي د مبتلا دا معنا چې لور پیدا سي د سړي د ولدیت رغبت پکښې کم وي دغو نه رغبت نه وي لکه په زوی کې خو بیا هم دی د دې لور داسې حق ادا کوي لکه د یو اولاد چې ادا کېږي نو دی مبتلا سي په لورانو باندې په صبر د صبر وکئ علیهن پر دا لورانو دا یې فیصله وکړه چې یا الله دا واک خو له تا سره د چې زامن ورکوي هغه هم ته یې چې لورانې ورکوي هغه هم ته یې چې ګډوډې ورکوي هغه هم ته یې چې نه ورکوي هغه هم چې ته ما ته په دغه راضي یې چې زما به لورانې کېږي زه بلکل په راضي یم دا یې نه کوي چې بیا بله معاینه وکړي هغه نسي لنګه بیا بله وکړي هغه نسي لنګه بیا هغه پرېږدي څو یې زوی پیدا شوی نه یې ترې ویې نه پرېږدي دا نو صبر نه ده صبر یې وکړئ یا الله دا ستا کار د لورانې راکوي که زامن راکوي نو کونه وي به دا لورانې له هوده لره حجابا ساتونکي من النار له ووره الله جل جلاله به د دغو لورانو په وجه دی له دوزخه وساتي انو دا خو م غټه ګټه ده درېیم حدیث و په دې باب کې وڅلرم حدیث ده دا هم له عایشې رضی الله عنها څخه روایت 943 عن عائشة رضي الله عنها دا عائشة رضي الله عنها قصة راځي قالت دی وویل ويدخلت امرأة داخل سوزما وکور ته یو ښځه راغله معها له دغې ښځې سره ابنتانې دوې لوڼانې وې لها دې لره دوې کوچنۍ لوڼانې یې ورسره وې یوه دا ښځه وه فسألت دا ښځې سوال وکړي له ما یو شی وغوښتی ول زه مسکینه یم یو شی راکه کوي فلم تجد عندي پیدا یې نه کوي زما سره شیئا هیڅ شی موږ خو م کور دی کور نه و د نیستۍ کور غیر تمرتین یوه دانه خورمه هلته پرته وه ما هغه راواخیسته ورمې کړه په دې کې خو ګوره د وخت حالات هم معلومیږي د عایشې رضی الله عنها جد هم معلومیږي هغه څونه جذبیته وه په کور کې وګرځېده د دا ښځې دپاره بل شی نه کوي پیدا تیزا یوه دانه خورما پرته وه هغه یې راواخیسته ورې کړه نو تصدق به سړی د خپل وس مطابق کوي بس دغه یې وس دا وایي دې چې سوال وکوي زه وګرځېدم دا خورما مې راواخیسته دا یوه دانه فعطویتها ما ورکړه دا خورما ایاها و دا ښځې ما چې خورما ورکړه په قسمت دې تقسیم کړه ها دا خورما بین ابنتیها په مابین د دا دوو لورانو کې خورما یې پر مابین ماته کړه نیمه یا یوې لور ته ونیوه نیمه بلې ته هغو وخوړه دې شی نه وخوړه ولم تعکل منها دې خوراک نه ځینې وکړي ثم قامت نو ښځه ولاړه سوه فخرجت ووته دا چې ووته ودخل النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام کور ته راغی فاخبرته ما خبر کړ ما ول دلته خدای ښځه راله دوې نجونې ورسره وې لوړانې وې سوال یې وکړئ ما شی نه کوي پیدا یوه دانه خورما وه هغه مې ورکړه دې سره نیمه یې کړه نیمه یې وې لور ته ورکړه نیمه بلې ته زه ورته اریانه سوم ولې خو پښتانه وایي وای اول ځان پسې جهان نو خو هغه یوه به دې خوړه دا یې نو ولې دا لوړانو ته ورکړه عایشه رضی الله عنها له دې وجې ورته اریانه سوه که نه دا څه د اریانۍ خبر نه ده عایشه رضی الله عنها اولاد نه ده سوی
دې دا د اولاد سره محبت و، دا د اولاد تربیت دا یې له سر یې لیدلی نو د دې خپل خیال دا و چې انسان خو باید اول وار ځان پر ګران دغه یوه خورما دې په خپله خوړلې وای، که نه چې دې اولاد لیدلی وای بیا دا دغه خبره نه وه ولې په دې وجه دا ورته اریانه سو. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې ما خبر کوي فقال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام وویل من هر هغه څوک ابتلیه چې مبتلا سي بشیء من هذه البنات په یو لور له دغو لورانو یا دوه یا یوه یا درې کن وي به دا نجونې د ده چا د تربیت په وجه له هو د چا لره به سترن ساتونکي وي من النار له اور الله به د دغو نجونو په وجه له اوره وساتي. تقریبا د حدیث خلاصه خو هغه داسې په له مخه حدیث کې بیان سو، صرف فرق دا ده په له مخه حدیث کې دا متن بیان سوی خو شانی ورود نه ده بیان سوی چې نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې یو څوک مبتلا سي په لورانو نو الله به له اوره وساتي. دا یو عام ارشاد و، سبب یې نسو معلوم. په دې دوم حدیث کې سبب هم معلوم سي چې ښځه راله دې خورما ورکړه هغې تقسیم کړه دې نبي علیه السلام ته دا کیسه وکړه نو نبي علیه السلام دا ارشاد بیان کړه، شانې ورود د حدیث هم معلوم سي. او بل حدیث نمبر 944 حدیث د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت. انس بن مالک رضی الله عنه یو کوچنی هلک و، نبی علیه السلام چې مدینې منورې ته راغی دی وایي زه د 10 کلو وم. بیا نبی علیه السلام زما اکا ته وویل د ده اکا ابوطلحه رضی چې که داسې د انصارو ستی په کورو کې یو ښه ځیرک چالاکه هلک یې هغه ما ته راولئ زموږ په کور کې کوچنی نسته زما خدمت پکې. نو دی وایي زما اکا زه وروستم چې دا انس زموږ د کور هلک د ده وراره و پلار یې وفات شوی و، دا ډېر ځیرک هلک دی. بیا نو وایي ما د نبي علیه الصلاة والسلام 10 کاله خدمت وکړ فی الحضر والسفر، که به کوروم خدمت به ما کاو، که به یو خواته په سفر ته یم زه به ورسره وم ما به خدمت کاو. چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات کېدی دی 20 کلن و. نو دی وایي قال دی ویلي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي من هغه څوک عاله چې سرپرستي وکړي جاریتین د 2 نجونو، 2 نجونې 2 لوړانې عاله یعول عولا له عیال څخه ماخوذ د عیال دا سرپرستي دی یو چا چې د یو نجونو یا د 2 خورانو یا د 2 لوړانو یا د دغو سرپرستي وکړي د دغې سرپرستۍ په وجه دخلتو انا وهو داخل بسم یو بزیم وهو بل بده سرپرستی والای الجنت جنت ته به داخل سو که هاتین لکه دغه 2 ګوتې لږ به دی تر ماشات و اشاره باصبعیه نبي علیه السلام په دا 2 ګوتو اشاره وکړه زه و دی به دی داخل سو. دې حدیث کې څه توجیهګانې خو پکار دي، په دې وجه پکار دي چې نورو احادیثو کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام چې جنت ته داخلیږي دا اول سړی ده چې جنت ته داخل شي، د جنت دروازه به دی خلاصي اول به دی ننوځي. نو دا چې دی وایي زه دغه سړی به داسې داخل سو د دې خو معیت معلومیږي یعنی په یوه وار. نو یوه ترجمه دا ده چې زه دا سړی به په یوه ځای داخل سو خو دی به د خادم حیثیت لري زه د مخدوم. ډیر وختونه یو کور ته یو عزتمن سړی راسي والي صاحب دې میلمه یې عسکر هم ورسره راسي یو ځای، نو د دې دا نه سوه معلومه چې د عسکر هم دغه مقام ده، عسکر خادم ده ورسره ده. یا دا معنا ده او یا دا معنا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام د دغه سړي تاخیر ته اشاره وکړه که هاتین زه به له مخه یم دی به څه له شا راځي. نو دا 2 توجیهګانې غواړي نو به د هغو احادیثو معنا هم نه ضایع کېږي چې نبي علیه السلام وایي اول داخلېدونکی جنت ته به زه یم.